ته ډېر خوش قسمت انسان یې چې ستا مخې ته د الله رب العزت د پیغام رالی چې کله ما دا پیغام اوریدلی پر الله باندې مې نور هم یقین زیات سوی او الله څخه مې نور هم امید زیات سوی او په زړه کې مې یو قسم د الله سره مینه محبت زیات سوی دی. ګوره الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي چې فذکرونی اذکرکم، تی ما یاد کړئ زه تاسو یادوم. اوس الله فرمایي وایي که چیرې یو انسان ما په تنهایي کې یادوي زه یې په تنهایي کې یادوم. یعنی څومره جالب خبره ده چې یو انسان ناس وي تنهایي کې الله لري د الله سره خبرې ملاقات وي الله وایي زه هم تا یادوم. دا عشق داسې نه دی چې مطلب د یو طرف ته دی. که چیرې یو انسان د الله سره مینه ولري الله وایي زه تا سره زیاته مینه لرم. وایي که چیرې یو انسان بیا په یو مجلس کې د الله ذکر کوي په یو مجلس کې الله یادوي الله رب العزت فرمایي وایي زه هم تا بیا په یو مجلس کې یادوم. هغه داسې مجلس دی چې د دنیا د مجلسونو څخه بهتره مجلس دی، هغه د فرشتو مجلس دی. یعنی که چیرې موږ تاسې انډیوالانو سره ناست یو دوستانو سره ناست یو د الله او د الله د رسول یو خبره وکړو خبرې خو ډېرې کړو په دې کې کم از کم الله یاد کو د الله رسول یاد کو الله رب العزت په اسمانونو کې الله رب العزت به د فرشتو په مجلسونو کې زما او ستا تذکره کوي. یاره دومره د مینې ډک پیغام دی د الله رب العزت غا. الله رب العزت فرمایي انا عند ظن عبدي، زه د خپل بنده د ګمان مطابق دا غسره ور سره یم. یعنی که چیرې یو څوک دا ګمان لري دا وهم لري چې الله زما دعا نه اوري الله زما دعا نه قبلوي یقینا الله رب العزت د انسان دعا نه قبلوي. که چیرې یو څوک وایي چې الله زما نه اوري او الله زما څخه ناراضه دی نو یقینا الله د انسان څخه ناراضه دی. مایوسي نه ده پکار. قرآن کې الله فرمایي چې لا تقنطوا من رحمت الله، تاسې د الله د رحمت څخه مه امیده کیږئ. دا نا امیدي د انسان د کفر و طرف ته بیایي. او یو بل خبره که هر څومره ګناهګار یې که هر څومره په مشکلاتو کې که هر څومره بیمار یې هېڅکله دعا مه پرېږده، هېڅکله د الله څخه مه نا امیده کیږه، هېڅکله د الله ذکر مه پرېږده. الله یادوه. الله فرمایي چې فدعوني استجب لكم، تاسې چې کومې دعا وغواړئ الله وایي زه درته قبلومه. خو لیکن موږ یو څه وخت دعا وکړو بیا مایوسه سو الله زما دعا نه قبلوي. د الله سره خپل ګمان هغه مضبوطه ساته او ښه یې ساته. دا چې کومه دعا کوي دا وایي چې یاره الله رب العزت زما دا دعا قبلوي. چې کوم شی غواړي دا وایي چې یاره الله رب العزت به راکوي. که چیرې بیمار یې دا وایي چې الله رب العزت به صحت راکوي. که چیرې په مشکلاتو کې دا وایي چې الله رب العزت د مشکلات به راته حل کوي. نو د الله سره د ښه ګمانو لرلو دپاره دا حدیث قدسي ما تاسو ته بیان کوي. ځکه الله فرمایي حدیث قدسي دی وانا معه اذا ذکرني. الله وایي زه د بنده سره یم کله چې بنده ما یاد کړي بس زه ورسره یم. یعنې چې کله موږ تاسې الله یاد کړو د زړه له کومې په اخلاص سره الله وایي زه در سره یم. او بیا د الله ذکر چې دی خالص په ژبه سره نه ما او ستا د ژبې سره چې کوم د الله ذکر راوځي باید په زړه سره هم الله موږ یاد کو. داسې نه وي چې مطلب په خوله سره یو انسان دی هغه د سپي اړوي او ناست د الله